قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم. پروفیسر فیض محمد شهزاد را سره دی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پیاوړي لیکوال پښین تاسو ته په هر اتوار د یوه کتاب پیژنګلو کوي او په هر کتاب باندې مختصره تبصره کوي او په تاسو باندې د هر شاعر او لیکوال شاعري او د فن پیژني. د پیاوړي لیکوال د دغه سلسلې بنیادی یا اساسي مقصد هم دا دی چې زموږ نوی کهول د کتاب سره بلد سي، کتاب ولولي، کتاب مطالعه کړي او خپل ادبي اتلان وپېژني، خپل پښتني تاریخ وپېژني او هغه شاعران چې زموږ نوي نسل یا نو ځوانانو نه دي لیدلي یا کتابونه نه دي لوستي یا یې نه پېژني، نو موږ د دې لارې هغه لیکوال او شاعران په تاسو پېژنو او هر اتوار د ستړي پښتون پیج لخوا تاسو ته دغه خپرونه وړاندې کوو. نو نن موږ تاسو ته د پښتو ژبې ډېر خوندور او په زړه پورې شاعر قدرمن حافظ رحمت نیازی صاحب دی. دغه کتاب د ده لومړی شعري ټولګه ده. د دې کتاب نوم دی د هندارو تر بازاره. د هندارو تر بازاره کتاب حافظ رحمت نیازی چاپ کړی دی چې د کتاب نوم دی د هندارو تر بازاره. شاعر حافظ رحمت نیازی. ټلیفون نمره یې ده که چیرې تاسو وغوښتل چې د ده کتاب لاسته راوړئ یا د ده سره نیغ په نیغه مخابراتي رابطه ونیسئ، نو تاسو د ده نمبر د ځان سره وساتئ: 03038199428 03003897428. دغه نمره باندې تاسو د نیازي صاحب سره تماس نیولی سئ. خپرونکی د دې کتاب دی ملا ظریف اخندزاده، کاکړ فاونډیشن کوټه، چاپکال 1191 لمریز کال او 2010 عیسوي کال. چاپ شمیر 0 ټوکه. کمپوز شاعر په خپله بیه 160 کلداري. د کتاب د ترلاسه کولو درکونه دي: ملا ظریف اخوند، کاکړ فاونډیشن، فیصل ټاون کوټه، غورځنګ کتاب، ریګل پلازا، جنات سړک کوټه، صحاب کتابخانه نزدې نور ماجد ته، کاسي سړک کوټه، غزنوي کتابخانه، سویس پلازا، جنات سړک کوټه. تاسو د هندارو تر بازاره دغه کتاب له دغه درکونو څخه ترلاسه کولی سئ. حافظ رحمت نیازی چې دا وخت د پښتو اکیډمۍ کوټې یا سویلي پښتونخوا رئیس یا مشر هم ټاکل سوی دی. موږ دا مبارکي ده ته ورکوو د دې صدارت او د ده څخه هیله لرو چې مخته پښتو ادب ته، پښتو شاعرۍ ته خدمتونه وکړي. نو پر دغه کتاب باندې به زه تر ټولو لومړی پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب ته ورسم چې دی خپل نظر پر دې کتاب باندې وړاندې کړي او بیا به یې تاسو ته د کلامونو نمونې هم وړاندې کړو انشاءالله. مننه تیمورشاه کمال صاحب د پیاوړي لیکوال صدر او ستا د ټولو ملګرو چې په داسې سلسله په داسې وخت کې چې
چې ځانې د خود پسندي ده او تا ځان او وخت په دې تور کړی دی چې د ځانه څخه زیات نور شاعران مقام او وطن او نوي نسلو ته معرفي کوي. یقینا دا لوی کار دی. او بیا دویم ستړی پښتون پیج کوم دی نه دا د داد وړ دی نه چې واقعي مو وخت ورکړی دی زیار کار دی د پښتو په خاطر دی. نور موږ ته څه شی لرو او څه شي یو. حافظ رحمت نیازي صاحب شعري ټولګه ده نه ما ته دواړو ویلې ده او ما ته یې دواړو پیژنو او دوی د کښېنه پورې زما او ستا در مشاعرو پر راتلی یو مینه ناکه څوک په علم مین څوک په ادب مین څوک د غزلې سره تړلی د ادب سره تړلی د علم تړلی علم دنیا او د شاعرۍ سره سره ډېر زورور کمپوزر ډېر زورور کتاب لیکونکی چې د سویلي پښتونخوا تقریبا ډېر کتابونه ده لیکلي. کمپوزر هم دی حافظ قرآن هم دی لو برخې دغه هم ده نه او بیا دومره ښه شاعر دومره خوږژبی شاعر چې د شعر پر خپل ځای ډېر خوندور دی. که چیرې ته ورته نظر یې په داسې سټیج به ما ورته کتلو چې د ده د شعر ادایګي چې کومه ده هغه هم ډېر هغه انداز چې کوم دی هغه ډېر دی. او بیا د علمي دنیا سره تړلی د ادبي دنیا سره تړلی یقینا به نسبت در نورو پر علم او په ادب باخبر څوک دی د پښتو ادبیاتو استاد دی پی ایچ ډي دی ډاکټر دی او لکه چې تا وویلې دا ټیم د پښتو اکیډمۍ صدر دی او مشر دی رئیس یې دی نه هیلې خو جن کېږي ډېرې نه او ما ته موضوع صرف شعر دی او د شعر هنر یې دی. نو د شعر ښکلا یې هم ده شعر یې معنا لري شعر یې مفهوم لري شعر یې خوند لري او د شعر چې کوم رواني ده رواني یې ډېره ده په ساده انداز کې نه یو بلا ویل دي نه هر شعر یې زړه راښونکی دی هر شعر یې په زړو باندې کوم خپل اثرناک اثر پرېږدي. نو خدای ستا دا یوه خبره زه په زړه سره کوم چې ما په دا تېر نوجوان ځوان کهول کې چې کوم زما زړه ته راتېر هم چې کوم دی نه حافظ صاحب دی نیازي صاحب دی نه نو شعر یې خوند هم لري. زه دا غواړم چې ته د ده د کوم شعر چې دی ته یې څو شعرونه وړاندې هم کړې زه به بیا خپله خبره پر وکړم. قدرمنو لیدونکو حافظ رحمت نیازی صاحب ډېر ښه خوندور شاعر دی. ده په دې خپل کتاب کې د هندارو تر بازاره شپږ شپېته غزلې 18 نظمونه او 10 څلوریزې په دې کتاب کې چاپ کړي دي چې غزلې پر خپل ځای ډېر ښه معیار او ډېر خوندور کلامونه دي او د نظمو یې جلا خوند دی او جلا رنګ لري او د څلوریزو یې ځان ته خوند دی. نو که چیرې تاسو غواړئ چې د حافظ رحمت نیازي صاحب دغه کتاب لاسته راوړئ موږ یې تاسو ته درکونه مخته وړاندې کړل. نو شهزاد صاحب دی د خپل کتاب ارشاد هغه لومړی پهل د نعت شریف څه کوي د نعت شریف مطلب ده چې هم یې مخ لکه هنداره هم زړګی لکه هنداره هم یې مخ لکه هنداره هم یې مخ لکه هنداره هم زړګی لکه هنداره ما ته ښکاري سر تر پایه دا سړی لکه هنداره ډېر راله ډېر ته بیا ووایه هم یې مخ لکه هنداره هم زړګی لکه هنداره ما ته ښکاري سر تر پایه دا سړی لکه هنداره موږ په ورځ د سر په سترګو کله لمر هم مشتبه کړو موږ په ورځ د سر په سترګو کله لمر هم مشتبه کړو دی په شپه د زړه په سترګو ویني شی لکه هنداره ده له ډېرې عاجزۍ جوړاوه کور لکه جونګړه ده له ډېرې عاجزۍ جوړاوه کور لکه جونګړه او موږ له ډېرې مغرورۍ جوړوو سری لکه هنداره ده له ډېرې عاجزۍ جوړاوه کور لکه جونګړه ده له ډېرې عاجزۍ جوړاوه کور لکه جونګړه موږ له ډېرې مغرورۍ جوړوو سری لکه هنداره
په معنا کې متصف دی په عامه صفاتونو. واه ډیر الله په معنا کې متصف دی په عامه صفاتونو، په صورت کې محمد لکه غمی لکه هنداره. ډیر الله ډیر الله صلی الله علیه وسلم په معنا کې متصف دی په عامه صفاتونو، په صورت کې محمد لکه غمی لکه هنداره. او لیصفت ریصفه زه حافظ په دلیل وایم. لیصفت ریصفه لیصفت ریصفه زه حافظ په دلیل وایم. نسته څوک لکه هنداره و یو دی لکه هنداره. واه دا به بیا وای مننه. لیصفت ریصفه زه حافظ په دلیل وایم. لیصفت ریصفه زه حافظ په دلیل وایم. نسته څوک لکه هنداره و یو دی لکه هنداره. والله نعت دی، نعت خو نو د شاعر د زړه انتخاب دی، د ذهن انتخاب وي. او دا رنګ زه شاه کمال ته ووایم نه چې د ده په غیر موجودګۍ کې به هم د پیاوړي لیکوال چې به کله پروګرام و ابتدا به هم د حافظ رحمت نیازي په دغه نعت سره په ټي وي کې چې به هم کله نعتیه مشاعره وله نو دا دغه نعت به د ډېر وایي ډېر وایي نه. نو لکه څرنګه چې نعت خوږ دی دغسې شعر خوږ دی، او څرنګه چې شعر خوږ دی دغسې دی خوږ دی. د ده نو ټول خوږ خوږ وي. هغه څوک چې کوم دی د هغه متعلق بیا څه ویل چې کوم دی نه انسان ته څه ګران هم ځي نه. نو حافظ نیازي چې څومره تا ته محبوب دی، څومره چې ستا زړه ته تېر دی، د ادبي الکو و هر چا ته بلکې بریالي صاحب ته خو دوی ورتېر دی او نو ولې ورتېر دی چې څوک احترام لري، څوک آداب لري، څوک شناخت لري نه. نو هغه سړی چې او بیا چې زه به یوه خبره دا وکړم چې دا شعر یې کمال هم لري او جمال هم لري. او په کوم شعر کې چې جمال وي او کمال وي نو هغه به خامخا مثالي کېږي نه. نو کمال صاحب زه یوه بیا درته ووایم چې ته وګوره د ده یو نظم وګوره یا یو غزل وګوره او د ده هر شعر چې د هغه انتخاب شي. او تا ته خو ډېر د نږدې څوک دی، موږ ته هم را نږدې څوک دی. الله دې ښه ژوند ورکړي نه او خدای دې وکړي نه چې د ده دا د شعري کم هنر چې دی دا د هغه تراز روا د واوي نه چې دا هغې اوله شعري مجموعه ده نه دویمه شعري مجموعه ده نه یقینا. تاسو ته دې معلومه وي چې د حافظ رحمت نیازي صاحب پر کتاب باندې قدرمن دروند پوهان عبدالکریم بریالي صاحب سریزه لیکلې ده او پر دې باندې ډېر زبردسته تحریر کړی دی. او دغه کتاب د عبدالکریم بریالي صاحب په مالی مرسته او مالی لګښت باندې چاپ سوی دی. او تر کومه ځایه پورې چې بریالي صاحب د پښتو د ادب او د پښتو د ژبې دپاره کوم چوپړ وایي یا کوم خدمتونه یې کړي دي هغه واقعي هم د اعتراف وړ دي چې ټول پښتانه یې اعتراف وکړي. نو شهزاد صاحب دی په یو بل کلام کې وایي ښکلي د زړه له میانه نه د زړه له سره ګوري. ښکلي د زړه له میانه نه د زړه له سره ګوري. مولا دې زما د سر دشمن له دې ټبره ګوري. ښکلي د زړه له میانه نه د زړه له سره ګوري. مولا دې زما د سر دشمن له دې ټبره ګوري. او ما په توده ورځ دې لیدلي زما د مور دعاوي. ما په توده ورځ دې لیدلي زما د مور دعاوي. زما پر سر باندې سایه وي ما له لمره ګوري. او ما په توده ورځ دې لیدلي زما د مور دعاوي. ما په توده ورځ دې لیدلي زما د مور دعاوي. زما پر سر باندې سایه وي ما له لمره ګوري. او دلته چې ظلم غواړي څوک پر سر یې اوري ګلان. دلته چې ظلم غواړي څوک پر سر یې اوري ګلان. دلته چې امن غواړي څوک سر ته ډبره ګوري. دلته چې ظلم غواړي څوک پر سر یې اوري ګلان. دلته چې امن غواړي څوک سر ته ډبره ګوري.
او د کشر حق دی چې تکمیل به یې د حکم کوي. د کشر حق دی د کشر حق دی چې تکمیل به یې د حکم کوي. د مشر حق دی چې بلا بلا لشکره ګوري. ته بیا وته د کشر حق دی چې تکمیل به یې د حکم کوي. د کشر حق دی چې تکمیل به یې د حکم کوي. د مشر حق دی چې بلا بلا لشکره ګوري. او داسې ډېر سته چې زما پر سر یې وي نیولې توره. داسې ډېر سته چې زما پر سر یې وي نیولې توره. داسې یو نسته چې زما سر به له خنجره ګوري. او تکه ورځې که نه ورځې حافظه ستا خوښه ده. تکه ورځې که نه ورځې حافظه تکه ورځې که نه ورځې حافظه ستا خوښه ده. کام به دې لاره که ژوند و تر مازدیګره ګوري. نو ما لکه مخکې چې ما وویلې نه چې هر شی دی چې کوم دی هغه داسې په زړه پورې وي، دومره خوندور وي نه چې یو شی دی واورې ته وه چې دغه بل شی دی راته دغسې دا بل مې اورېدلی وي. نو زه به دا ووایم د ده په شعر کې خوند شته، د ده په شعر کې معنا شته، د ده په شعر کې پیغام شته، سبا شته، رڼا شته، بلکې د قام دپاره د خاورې دپاره هر رنګه چې کوم دی هغه دغه خبره پرته ده. نو زما نږدې به زه دا ووایم چې کمال صاحب د حافظ رحمت نیازي صاحب چې کومه شعري ټولګه ده یا کوم شعر چې دی دا نه صرف دا چې په مقدار پوره دی، دا په معیار هم پوره دی. دی په خپل یو نظم کې وایي د نظم عنوان یې دی بندې شونډې. بندې شونډې روښانه سپینه څهره، روښانه سپینه څهره، د خدای وهلي خزان، د خدای وهلي خزان، روښانه سپینه څهره، د خدای وهلي خزان، دا د سپرلي سپېره مخ، د مځکې بندې شونډې، دا ګوایي ورکوي چې له عمرو راهیسې ګلان شنه سوي نه دي زموږ پر خاوره باندې. بالکل دا ډېر سمبولیک نظم دی. نوم یې دی آب زمزم. آب زمزم. زما د کور ګلدان کې، زما د کور ګلدان کې، زما د کور ګلدان کې د ګلاب ګل اشنا، د ګلاب ګل اشنا، زما د کور ګلدان کې د ګلاب ګل اشنا، لږ خو راوټوکېږه تر لویېدو پورې به آب زمزم درکوم. اوس څومره مختصر او څومره پرمانا نظمونه لکه کلام چې و غزلې تر ناتو غزلې موږ واورېدله. کمال صاحب یې دا د نظم یې راکړو. څلوریزه کې وایي دی زموږ په وطن کې پردي لګیا دي، جوړوي کور مو په یوه سلا دي، په یوه سلا خو خبر نه یم ولې په جنګ کې موږ یوه مخته دوی مو تر شا دي. نو ګوره د شاعر خو ډېر اساس وي، لکه چې څنګه اساس وي د هغوی د بصیرت والا وي، چې څنګه د بصیرت والا وي د هغوی باخبر وي. یعنې د ده شعر ته د جمال شعر هم موږ ویلی شو، خوندور شعر هم ویل شي، د قام د درد دم د کیسته او د علمي هم کیسته د شعر د هر شعر رنګ چې کوم دی، د هر شعر معنا چې کومه ده هغه بیله بیله ده. گویا موږ دا ویلی شو نه چې حافظ رحمت صاحب چې کوم دی هغه په خپل شعر کې چې کوم دی نه باوري هم دی، په خپل شعر باوري هم دی، بااعتماد هم دی. په دا معنا شعر چې کوم دی د خونده ډک دی. یو بل کلام یې دی یاره ستا د دید دپاره، یاره ستا د دید دپاره کله ولاړ سي کله راسي، یاره ستا د دید دپاره کله ولاړ سي کله یاره راسي، ستا د دید لپاره کله ولاړ سي کله راسي، ستا مین ستا تر درباره کله ولاړ سي کله راسي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر. یاره ستا د دید لپاره کله ولاړ سي کله راسي، ستا مین ستا تر درباره کله ولاړ سي کله راسي، ستا د مخ سرخي تازه وي همیشه تر نور خلقو، ستا د مخ سرخي تازه وي همیشه تر نور خلقو، موسمونه له رخساره
کله لاړ شي ډېر خدای بیا ووایه ستا د مخ سرخي تازه وي همیشه تر نور خلکو ډېر ستا د مخ سرخي تازه وي همیشه تر نور خلکو موسمونه له رخسار کله لاړ شي کله راسي او غواړي تا زما په خیال هسې د شک په بنیاد خلک غزل مسلسل ده ډېر ښه غواړي تا زما په خیال هسې د شک په بنیاد خلک د هندارو تر بازار کله لاړ شي کله راسي ډېر ښه ډېر ښه د هغوی وار وي تر ټولو په دغه نوم هم دغه ته دا شعر ورته ووایه غواړي تا زما په خیال هسې د شک په بنیاد خلک د هندارو تر بازار کله لاړ شي کله راسي د کتاب دغه د هندارو تر بازار کله ولاړ شي کله راسي دغه کومه دویم وار په در ووایي د هغوی وار وي تر ټولو خلکو شاته دا قانون دی د هغوی وار وي تر ټولو خلکو شاته دا قانون دی هغه څوک چې له کتاره کله ولاړ شي کله راسي ډېر الله ډېر د هغو وار وي تر ټولو خلکو شاته دا قانون دی هغه څوک چې له کتاره کله ولاړ شي کله راسي او نه مثال دا پیز وسو نه یې وختله هیله نه مثال دا پیز وسو نه یې وختله هیله بیا هم ځي پر دغه لاره کله ولاړ شي کله راسي زه به دا ووایم کمال صاحب او خصوصا طاهر یوار صاحب ته چې موږ په حافظ رحمت په دا پوره شعري ټولګه چې ګرده ووایو هم لږ ده په دې چې غزل یې څه هر شعر انتخاب شي خو دلته زموږ مقصد صرف د کتاب او د شاعر پېژندګلو ده نه هغه موږ در خپله وسه څوک یې کامیاب وي څوک یې ناکام وي هغه ټیم هغه به لیدونکو ته هغه به لیدونکو خو یو وار بیا د حافظ رحمت شعر د ویلو حق لري په ویلو عرضي ځوان نسل ته ځوان کهول ته روان اثر ته زه یو وار بیا دا وایم نه چې دغه د پیج د لارې د ستړي پښتون پیج د لارې هم او د حافظ رحمت صاحب دغه شعري ټولګه ترلاسه کول هم ضروري دی نه نو مخکې تر دې چې زه خپله خبره ختم کړم کمال صاحب ته وایم چې اختتام یې پر تا قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د حافظ رحمت نیازي صاحب دغه مجموعه یا شعري ټولګه د هندارو تر بازاره موږ تاسو ته متعرفه کړله تاسو ته در وپېژندله د ده د کلامو نمونې مو تاسو ته واورولې د ده تعارف مو تاسو ته وکړي دی په اصل کې د ژوب اوسېدونکی دی خو د ډېرو کلو څخه په کوټه کې میشته دی او اوس دا دی د پښتو اکاډمۍ مشر ټاکل سوی دی نو موږ نور قضاوت پر تاسو باندې سپارو پیاوړي لیکوال هم دا کولی شي چې د پښتو ادب اتلان د پښتو ادب لیکوال او شاعران په تاسو باندې وپېژني تاسو ته یې متعرفه کړي د هغوی شعري مجموعې تاسو ته وښیي او تاسو په هغه پسې زیار وکاږئ ترلاسه یې کړئ نو هم پر دې ځای باندې زه تیمورشاه کمال او پروفیسر فیض محمد شهزاد تر بله کتابه تر بله اتواره له تاسو اجازه غواړم یو خواست هم درته کوم په آخري کې چې زموږ سره په دې چوپړ کې تاسو هم ملتیا وکړئ د ستړي پښتون پر پیج د طاهر لیوال او زموږ د ټول ټیم تاسو مرسته وکړئ په دې ادبي خدمت کې کومه ویډیو چې تاسو ته په مخه درسي هغه مخ ته ضرور شیروئ ستاسو به یو جهان مننه وي